اولنۍ سپین ویښته نه دی دا د ابراهیم علیه السلام څخه شروع شو سپین ویښته چې په ژره کې پیدا شو ویل یا الله دا څه دي ول دا نور دی نور ول یا الله نور یې ډېر کړه نور یې ډېر کړه نور یې ډېر کړه او بیا بله خبره هم درته کوم د الله رسول فرمایي زموږ د یهودو فرق دا دی یهود ژرې نه رنګوي موږ بیا رنګوو موږ بیا رنګوو سپینه ژره په دې تک تور رنګ مو ورکوه تک تور رنګ لږ براون رنګ ورکه پروا نه لري پیغمبر اسلام په ژره کې 14 15 شل 21 25 ویښتان سپین وو هغه یې په نکروز رنګولي هغه یې په نکروز رنګولي یهود ژرې نه رنګوي موږ بیا رنګوو تک تور رنګ مو ورکوه تک تور یو خو هغه د اتیا کالو یې نه چې واده وکړي واده چې وکړي نه بیا 15 کاله نجلۍ غوښته ورکه بیا نو یو ټن رنګونه ورکه وژرې دی چې وایي د ورځې خو به خلک په ژره خطا باسي شپه هم درته ګوري شپه ابن جوزي لیکلي ولی سپین ژره یې و ژره یې توره کړې وه بیا یې نو ځوانه ښځه وغوښتله چې ویې غوښتله اخر نو ورځ خو خدای تېره کوي یو رقم خدای تېره بل ځل ته یې سړی ډېر وخت یې تېر شوی نو بس د روپۍ زامن دي لعن عبد الدینار ودرهم پیسو زامن دي وروره شپېتو کالو سړی د 18 کالو نجلۍ په 100 لک روپۍ وغواړي نو وروره ده چې یې زموږ ته پښتانه خو نو بیا په هغه زوم یې بیا کپړې بدلوي د ګر جهان پر مخ نو دی چې کپړې بدلوي بیا د بیا ما دا پرتوک چې بدلوي پسې ګزار شو پسې ګزار شو به د غونه کیسه وله د غونه کیسه وله پر هر هغه سړي دې لعنت چې خپله 18 کلنۍ 20 کلنه معصومه لور 80 کاله 80 کاله ته ورکوي خبرې مه کوه چې عایشه د 9 کاله و د الله رسول خبرې مه کوه عایشې و د الله د رسول نکاح الله ور واچوله الله ابو بکر حضرت عمر فاروق و عایشې و بی فاطمې ته مرکه وکړه چې دا ما ته راکړه یا رسول الله تنوي صاحب فرمایي نبي اسلام نور کولی چې ستا عمر ډېر دی فاطمه کوچنۍ ده بیا حضرت عثمان ورته ویل هغه ورته هم ویل ستا عمر ډېر دی حضرت علي کرم الله وجود دی سره همزولي وو دی سره همزولي وو نو د هغې خلک خطاباس دو نمبر ابن جوزي فرمایي زه دې ته ډېر رنګ ورکړی وو یار لالا ماښام چې سو واده شپه وه خیر نو چرګ به څو اذانونه وکړي صحیح سو قرار سار لره مړ وو د غونه کیسه وه سار لره مړ وو حضرت عمر فاروق له یو ناوې راله امیر المؤمنین زه راغلی یم خیر خیر ول ما خو وړ مو ورځ 15 ورځې مخکې واده وسو ښه واده وسو نو بیا ویلې ول دغه سړی چې کوم دی دا زما د پلار همزولی دی ژر یې توره کړې ده موږ نه په پوهېدلو دا چې ما اوس ولیدې دا سپین ژری دی زما د پلار پر ځای دی سړی یې راوغوښتی ول ولې سړی دوکې کوې چل کوې ول ولې خیر ول دا خو ستا د لور پر ځای دی ستا عمر د دې عمر پر د هغه ځای بې طلاقه کې په د هغه مجلس کې ځه په مخه دې ښه دوکې مه کوه دا خو به منئ دغه پښتون دغه بابا دغه پلار به جهنم لره نسي ولاړ چې خپله لور یې په 50 لک روپۍ ورکړله هغه سړی نه دی زوم د ده هغه د ده د پلار پر ځای دی نو د لور خې د نیکه پر ځای دی د ده د پلار پر ځای دی لعنت پر دا پښتنو لعنت بې غیرت بې ضمیر بد خلک دي بد خلک ډېر بد خلک هغه معصومه لور هغې نه دی ویلي بابا هغه ویل بابا که زما په عزت ستا ښه کېږي ویې که پروا نه لري زه غږ نه لرم په کار دا وه چې دا نجلۍ غورځېدلې وایي چې بابا دا دې زما سره کم ظلم وکړي نه کله کله زوی ته مشوره نه ورسره وکړي نکاح ور وتړي زوی ورته زه نه غواړم ما نه ده خوښ زما نه ده خوښ اوس لور چې ورکړله 80 کالو سپین ږیري ته لور ور پروا نه لري بابا چې ته خوشحاله کېږې ستا کار هلته یو سړی و هغه لور ورکړه بیا چې شو کړو حج لره ولاړ تم د پیغمبر و روضې ته ولاړ وې تم حضرت عمر فاروق باندې الصلاة والسلام علیک یا امیر المؤمنین تا هم دا ویل تا هم ابوبکر صدیق و روضې ته تم د فاطمې و قبر ته ولاړ وې لعنت لعنت دومره پر داسې ظالمان وایي امریکایان ډېر ظالمان دي او روسیان ډېر ظالمان دي او ایرانیان ډېر ظالمان دي راسته په سپین ږیرو په صوفیانو کې در وښیم چې تر دوه کافرانو ډېر ظالمان دي کافران خو کافران دي تا کلمه هم ویله صحیح سولو هر سړی دی الله د داله وساتي د لوږې به مرو خاورې به خورو خو لور به په اور کې نه اچو لور به په اور کې نه اچو هر چا چې کړې ده هر چا چې کړې ده
بس نو ځې به هغه ګرم ځای له ولاړ والله العظیم